وی زمونږ په علاقه کې چې کوم جومات دی نو هغه د صوفیانو جومات دی. دا نن سبا چې کوم صوفیان دي د دوی جومات دی او دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وسیله کوي توسل دا مسله کوي. نو آیا موږ په دوی پسې شاته مونځ کولی شو که نه؟ الجواب صوفیان دا نن سبا چې کوم تصوف دی نن سبا چې کوم تصوف دی دا ګمراهي ده. دا تصوف دا د ګمراهۍ نه او د شرکیاتو نه او د قبر پرستۍ نه او د خزعبلاتو نه او د دې ګډ وډو کارونو نه او خبرو نه خالي نه دی. دا کم تصوف چې زموږ په ملکونو کې ډېر زیات دي. د تصوف دا مذهب دا ګوره زموږ په ملکونو کې ښه په زور او شور سره دی. نو په تصوف ولو کې دا مسلې د ورور خبره صحیح ده چې دوی توسل بالنبي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وسیله کوي او په دوی پسې شاته مونځ کېږي او که نه؟ الجواب توسل د په دوه قسمه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې توسل کول دا په څو قسمه دی؟ دوه. یو داسې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د هغه ذات وسیله کول او د هغه نه یو شی غوښته چې ای پیغمبر تا نه غواړو ته زمونږ دپاره دا کار وکړه، ته زمونږ دپاره دا مشکل حل کړه، ته زمونږ دپاره دا مسله حل کړه. دا کوم شرک دی؟ شرک اکبر دی. ولې؟ ځکه چې غیر د الله نه علاوه د بل چا نه غوښتنه کوي په هغه څه کې چې په صرف الله قادر دی. دویم توسل څه ته وایي؟ دویم توسل دا دی چې داسې ووایي چې یا الله د پیغمبر په وسیله مې وبخه. نو غواړي د چا نه؟ د الله نه. خو پیغمبر یې صرف څه کو؟ وسیله. د پیغمبر د مخه په موږ باندې باران راووروه، د پیغمبر په مخه په موږ باندې رحم وکړه. دا بدعت دی. هغه اولنی شرک دی او دا دویم څه دی؟ بدعت دی. که د اولنی قسم توسل په چا کیږي نو په ده پسې شاته مونځ نه کېږي، ځکه چې خپل مونځ یې نه کېږي او چې خپل مونځ یې نه کېږي په ده پسې شاته مونځ نه کېږي. او که چېرته د بدعي توسل پکې بدعتیانې نو د بدعتیانو مبارک کې ما ډېرو ځایونو کې دا مسله ذکر کړې ده چې داسې ټیم کې به دا ګورې که خوا کې بل جومات وي چې په هغې کې سني امام وي د دغه بدعاتو نه صفای او نږدې او ته ورته تللی شي هلته ځه. خو که نه جومات نشتې بل یا شتې خو ډېر لرې ده تلو کې تکلیف دی نو بیا په داسې امام پسې مونځ کېږي او د ده دا کار چې دی دا څه ده؟ خو بدعت دی. د هغې د لاسه د امام د اسلام نه نه وځي. پوه شوې که نه؟ نو توسل په څو قسمه شو؟ دوه قسمه. یو شرک دی او دویم بدعت دی. که شرک وي په دې امام کې نو په مشرک پسې شاته مونځ نه کېږي، او که صرف پکې بدعت وي نو په بدعتي پسې شاته مونځ کېږي. او که بل جومات وي او هغې ته تله اساني او سني امام پکې نو هلته تله پکار دی. یعنې بیا په دې بدعتي پسې مونځ کېږي چې دی په داسې بدعت کې واقع دی چې کفر ته نه رسي.